نو نن به مونږه د نیوټن د خوځښت په قانونونو باندې بحث کوو، کوم د چې لاز اف موشن وایي. دا قانونونه دا نیوټن دی، په دې انځور کې تاسو ګورئ دا نیوټن دی، او دا قانونونه چې هغه په کوم کتاب کې لیکلي وو نو هغه دا دی، دې ته وایي فلسفي نیچرلیس پرنسپیا میتھمیټیکا. دا د هغه د کتاب نوم دی کوم چې هغه په لیټن کې لیکلی وو. نو دلته یو سامپل دی د هغه د لیکنې، دا د هغه خپل لاس لیکن دي. دې کې تاسو ګورئ کله پکې غلط شوی، کله ټیک خبرې کړي، دلته دا کراسونه پرې راښ کړي دي، ډېره خواري پې کړې ده. نو په دې کتاب کې هغه 4 مشهور قانونونه راټول کړي، 3 د خوځښت قانونونه او یو د ګریویټي قانونونه. یوه د کار خبره به دلته تاسو ته زه وکړم، او هغه دا چې دا کتاب هغه په لیټن کې لیکلی دی، فلسفي نیچرلیس پرنسپیا میتھمیټیکا، mathematical principles of natural philosophy په انګریزي کې داسې وایي. نو په دې کتاب دا کتاب هغه په لیټن کې لیکلی دی، او لیټن د هغه مورنۍ ژبه وه، یعنې د مورنۍ ژبې دومره اهمیت دی ځکه چې ګیلیلیو چې کوم کار کړی وو نو هغه په لیټن کې وو، او په هغې باندې نیوټن ډېر په اسانه پوه شو ځکه چې دا د هغه مورنۍ ژبه وه، او د هغې نه پس هغه چې کوم دی دغه 3 قانونونه د خوځښت او یو د ګریویټیشن قانون جوړ کړو. تاسو د دنیا یو غټ غټ ساینس پوهان راواخلئ، ننني یا پخواني، تاسو به دا یو خبره پته ولګي چې په هغه ټولو کې یوه خبره شریکه ده، یا زیاتره ساینس پوهان چې کوم دي په 100 کې 90 یا 99 ساینس پوهان 99% هغه دا دي چې په خپله مورنۍ ژبې سبق ویلی دی، په خپله مورنۍ ژبې ساینس ویلی دی. د مورنۍ ژبې سره دا وشي چې څیزونه د سړي زړه ته پرېوځي، په وینه کې شامل شي، د امیجینیشن چې کوم دی د خیال دنیا ډېره غټه شي، تر لرې لرې پورې سوچ کولی شي. نو د مورنۍ ژبې اهمیت په ساینس کې موږ ته د دغې نه اندازه لګي که پر یو خبره موږ سوچ وکړو چې دا ټول د دنیا لوی لوی ساینس پوهان چې کوم دي، تاسو که د آینسټاین ویډیو وګورئ نن دور په یوټیوب باندې به تاسو ته میلاو شي، نو هغه چې کله انګریزي وایي نو هغه په هغه انګریزۍ باندې سړی سم نه پوهېږي، انګریزي سمه نه شي ویلی، نو هغه سبق په جرمن ژبه کې ویلی و، او په جرمن ژبه کې هغه په څیزونو باندې چې څنګه پوهېده دغسې هغه په انګریزۍ کې نه پوهېده، او نه د هغه په خبره څوک دونه پوهېدل. نو د دنیا لوی لوی ساینس پوهان موږ ته د هغې د ژوند لیکنې، د هغې د ژوند په باره کې معلومات موږ ته دا ښیي چې مورنۍ ژبه کې ساینس څومره اهمیت لري. نو راځئ چې د نیوټن په قانونونو باندې بحث شروع کړو. په دې ویډیو کې به موږ د نیوټن په قانونونو باندې سرسري لاړ شو، صرف دا به وګورو چې د نیوټن د خوځښت دا 3 قانونونه چې کوم دي دا څه ته وایي، دا په څه باره کې دي سوچ کوو، او د دې څه سره تړون دی. خبره شروع کېږي د ارسطو نه. د نن نه 2500 کاله یا 3000 کاله پخوا ارسطو په دې خوځښت باندې سوچ کو، او هغه څه قانونونه ورغول د خوځښت دپاره، او هغه ټول غلط وو، او د 2500 کاله پورې دغه غلط قانونونه خلکو منل. خبره بیا ګیلیلیو را سمه کړه د نن نه 600 کاله مخکې. ګیلیلیو دا وویل چې دا نیوټن چې د ارسطو چې کوم پوښتنه کوي دا د سره غلطه پوښتنه کوي. ارسطو به دا ویلې چې په یو شي کې خوځښت دی، یعنې یو شی دی، یو باکس راواخله او په ده کې خوځښت دی. خوځښت څه مطلب؟ د کې ویلاسټي ده، یعنې رفتار دی. نو د دې لپاره زور پکار دی، که زور په یو څیز لګي نو خوځښت پکې، رفتار پکې، او که زور ختم شي نو رفتار ختم شي د سره. نو ارسطو دا کار کو چې دا زور په یو شي باندې لګېدلی زور او دا خوځښت ویلاسټي دا یو بل پورې تړل. د دې په ما دپاره ایکویشن رغاوه. ایکویشن خو هغه نه رغاوه، هغه خو به صرف دلیلونه ورکولو، خو که په حسابي بڼه یې ولیکي نو دا کار هغه کاوه چې د زور او د خوځښت په منځ کې، د ویلاسټۍ په منځ کې هغه تړون پیدا کو، د رفتار په منځ کې. ګیلیلی وویل چې دا پوښتنه د سره غلطه ده، یو شی چې خوځښت کوي دا ډېره نیچرل خبره ده، دی به خامخا دی به خوځښت کوي. تپوس دا پکار دی چې په خوځښت کې بدلون ولې راځي.
یعنی یو شی په یو ویلاستي سره روان دی نو د تیزیږي ولې یعنی په ویلاستي کې بدلون ولې راځي او د په مزه کېږي ولې او یا د خوځښت اړخ ولې بدلیږي یعنی په ویلاستي کې بدلون په دریو طریقو راځي که یو شی تیزیږي نو د ویلاستي بدلیږي که یو شی په مزه کېږي نو د ویلاستي بدلیږي او که یو شی د یو شي د خوځښت اړخ بدلیږي یعنی د په یو لیک روان دی بیا لږ ساعت پس په بل لیک روان دی د په دې مخ روان دی او لږ ساعت پس بیا په دې مخ روان دی نو په دې خوځښت کې بدلون په دریو طریقو راځي تیزیدل په مزه کېدل یا اړخ بدلیدل نو ګیلیلیو ویل چې تپوس دا ارسطو د سره تپوس غلط کوي تپوس دا پکار دی چې په دې خوځښت کې بدلون ولې راځي او دغه خبره وه چې نیوټن ورباندې سوچ وکړو نو که ستاسو خیالي نو نیوټن بیا د زور په یو څیز باندې زور لګي هغه د اکسلریشن سره ورته اکسلریشن په خوځښت کې بدلون دی په ویلاستي کې چې بدلون راځي نو اکسلریشن وي نو اصل قانون بیا نیوټن معلوم کو چې دا زور لګیدل زور په خوځښت کې یا په رفتار کې د بدلون سره څنګه تړلی دی ارسطو چې کوم کوشش کاوه هغه به د ویلاستي د زور سره تړله چې زور شته نو ویلاستي شته او که زور نشته نو ویلاستي نشته ارسطو ګیلیلیو ویل چې نه دا غلطه خبره ده ویلاستي خو به وي که زوري او که نه که ویلاستي زیرو ده نو زیرو به وي یعنې په ځای به یو شی ولاړي که زور ورباندې نه وي او که په یو خاص رفتار سره روان نو بیا به رواني په هغه رفتار سره د همیشه میش دپاره تر څو چې پې یو زور نه وي لګېدلی یعنی په ویلاسته کې یو بدلون نه راځي بدلون څه مطلب نه به تیزیږي نه به په مزه کېږي او نه به اړخ بدلیږي په یو ویلاستي سره به رواني نو ګیلیلیو د دې قانونونو سرسړه وکړه د دې خټه لوټه برابر کړه په دې طریقه باندې چې دا تپوس د انسانانو سیده کو 2.5 کاله بعد نو ګیلیلیو د انسانانو باندې ډېر لوی احسان دی چې هغه ډېره موده پس چې کوم دی نو د غلطو قانونونو د غلطې پوښتنې په ځای باندې صحیح پوښتنه یو خو دا وکړه او بیا نیوټن ورپسې فورا د هغې نه فایده واخیسته او دا نوي 3 قانونونه یې د خوځښت معلوم کړه نو راځئ چې وګورو چې دا قانونونه څه دي نو موږ ویلي وو چې خوځښت چې کوم دی د هغه 2 حصې دي په هغې کې یو ته کاینمیټکس وایي بل ته ډاینامیکس وایي په کاینمیټکس موږ دا وکړه چې د یو شي ځایګی موږ په یو ویکټر باندې معلومو آر او بیا دغه د آر چې موږ ډریویټیو واخلو نو دغه نه ویلاسټي جوړه شي او بیا چې دغه ویلاسټي ډریویټیو واخلو نو د هغې نه اکسلریشن جوړ شي یعنی ویلاسټي سره په ځایګي کې بدلون دی اکسلریشن سره دا په ویلاسټي کې بدلون دی د وخت په اندازه او یا بیا موږ په دې باندې لیکو چې د ځایګي 2 ډریویټیو واخلو یو بل پسې نو دغه اکسلریشن دی د کاینمیټکس کې موږ صرف دا وکړو چې د خوځښت بیان مې زده کړه یعنی د خوځښت حصې کمې دي یعنی یو قسمه خپل اوزار مو ته تېره کړه د خوځښت د بیان چل مو زده کړه هغې دپاره مو اوزار جوړ کړه او خبره هم قانون ته جوړه کړه نو چې قانون ته جوړه شي خبره نو بیا موږ ډاینامیکس ته راشو اوس په ډاینامیکس کې به موږ په دغه خوځښت کې چې کوم بدلون راځي اکسلریشن د دغې په وجه پسې به ګرځو دا اکسلریشن ولې پیدا کېږي په یو شي کې د یو څیز په ویلاسټۍ کې بدلون خو راځي یعنې ویلاسټۍ کې بدلون ته خو اکسلریشن وایي خو دا به ولې راځي نو دا ډاینامیکس دی او د دغې په وجه کې به 2 څیزونه موږ ته په کار راځي یو خو دا ده چې کوم شی خوځښت کوي یعنې موټر دی که ټیکټر دی که سایکل دی که خټه ده که لوټه ده که ګټه ده وړوکی شی دی که غټ شی ماس یعنې 100 کیلوګرامه شی دی چې خوځښت کوي ځکه چې موږ په څیزونو باندې زور لګو نو په خوځښت کې بدلون راځي یا په ویلاسټۍ کې بدلون راځي اکسلریشن پیدا کېږي نو که دا زور په وړوکي شي ولګي نو زیات بدلون به راځي او که په غټ شي ولګي هغه عمره زور نو کم بدلون به راځي دا څیزونه به موږ زده کړو نو دا ماس دا به د څیزونو صفت په پکې راولو نو چې ماس او دا فورس دا پکې موږ شامل کو نو موږ سره به ډاینامیکس جوړ شي د کاینمیټکس نه نو په دې کې به بیا د نیوټن 3 قانونونه کوم ته چې نیوټن لاز وایي هغه به موږ
هغه دغه فورس او د ماس د اکسلریشن پورې وتړي. نو راځئ چې لومبي قانون باندې خبرو وکړو چې لومبی قانون څه. لومبی قانون خدا خو د نیوټن قانون ورته وایي، خو دا خو ګیلیلیو مخکې څنګه چې تاسو ته ما وویل ګیلیلیو د مخکې نه جوړ کړی و. کله چې هغه د ارسطو دا پوښتنه یا دا تپوس سیده کړه نو هغه دا قانون دې قانون ته ورسېده. نو په دې قانون کې هغه دا وایي، اوس به موږ د نیوټن لومبی قانون وایو، خو دا دې جوړ کړی ګیلیلیو. دا وایي چې که یو غونډوس کې یا یو شی په نیغه لیکه روان دی په یو رفتار سره، لکه 10 میټره په یو سیکنډ کې رفتار کوي، او په ده باندې د یو هیڅ یو څیز اغېزه نشته دی، یا پې هیڅ یو زور پې اثر نه کوي، یو زور پې نه دی لګېدلی، نو که دا یو څیز په نیغه لیکه روان دی نو دی به همیشه دپاره په دغه نیغه لیکه روان یم په دغه رفتار سره. که 10 ورځې پس دی ورته وکتل او که 1000 کاله پس دی ورته وکتل، خو په شرط د دې چې 10 کاله پس ورته وګوري چې په دغه 10 کالو په دوران کې په هیڅ یو زور عمل نه دی کړی، او یا کو به 2 زورونه لګېدلي هم دي خو داسې لګېدلي دي چې یو بل په چپه دي او هغه یو بل سره ختم شوي دي. یعنی دی به په دغه یو رفتار سره په نیغه لیکه د همیشه دپاره رواني. که موږ دا شرط پوره کړو، کم شرط پوره کړو چې په دې څیز باندې یا خو د سره زور نشته دی بیخي، لکه د ځمکې نه لرې دی، چېرته په سپیس کې دی، چې هلته نه هوا شته دی، نه د ځمکې دا زیږوالی شته دی، هېڅ هم نشته دی، او دی په یو رفتار سره روان دی. نو که ته یو 1000 کاله بعد رالی ودې لیده دی په هغه لیکه رواني په نیغه لاره باندې. او که نه د ځمکې په مخې خو چې ته دا شرط پوره کړې چې د مثال په توګه یو کس د یو غاړې نه دیکه کوي 10 نیوټنه زور پې لګولی دی، بل کس یې د دې غاړې نه دیکه کوي 10 نیوټنه زور، د یو بل په چپ یې لګولی دی، یو مره زور یې لګولی دی 2 کسانو. خو پایلې دا دي چې په نت ریزالټ چې کوم دی یا نت زور چې کوم دی په ده باندې ټوټل زور چې کوم دی نو ټول زور پې 0 دی. څومره زور پې د ښي لاس نه لګېدی څومره پې د ګس لاس نه لګېدلی ټوټل. او دی په یو خاص رفتار سره روان دی، لکه 10 میټره په یو سیکنډ کې رفتار کوي. نو که دا شرط ته پوره کړې د همیش دپاره نو دی او په دغه نیغه لاره د همیش دپاره روان پاتې شي. نو د لومبی قانون دا وایي چې کله په یو څیز باندې په دې طریقه به ووایو، که یو څیز مونږ ولیده چې په نیغه لیکه روان دی په یو ځانګړي رفتار سره، نو پوه شه چې په ده باندې هیڅ یو زور نه دی لګېدلی د بار نه، او که لګېدلی هم دی نو بیا پې د یو نه سیوا زور لګېدلی دی. 2 زورونه پې لګېدلي دي خو داسې چې د یو بل په چپه دي او یو بل سره کینسل شوي دي. 3 زورونه پې لګېدلي دي خو داسې دي چې د 3 واړه زورونه را یو ځای کې نو نتیجه 0 ده. یعنی په ده باندې د بار نه اغیزه خو یا د سره شته نه، او که شته نو د یو نه سیوا اغیزې دي